ناهیلي ته مو زړه کې ځای مه ورکوئ. دا هر څه یوازې د امنیت نیولو لپاره دی. د خدای په مرسته به هر څه بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځي. د هر څه نه مخکې ستا د هوښیار دنده دا ده چې ماشومانو ته پام وکړئ. پلار جانه تاسو بیا څه وخت زموږ خواته راځئ؟ ډېرې خبرې دي چې باید حال یې کم ګرانه. زر بیرته ټول سره یو ځای کیږو. پلاره زه نور لوی شوی یم. زه غواړم تاسو سره اوسم. زه هم غواړم تاسو سره اوسم. البته چې تاسو لوی شوي په دې کې شک نشته. د همدې لپاره تاسو لیږم چې وکولی شئ د ماڼۍ مسؤلیت واخلئ. ښه نو شهزاده کېدل اسانه کار نه دی. وروسته له دې نه مسؤلیت ستاسو په غاړه دی. تاسو لوی خدای ته سپارم. تللی شئ.